زما نوم قاری شفیع الله دی. زه د پېښور اوسېدونکی یم. رهایشي او پیدایشي موږ د پاوکي یو او زه پیدایشي طور باندې په سترګو باندې نابینا یم، معذوره یم. ما خپل ابتدایي ایجوکیشن چې دی د نابینا افرادو چې کوم سکول دی په ګلبهار کې، هلته نه مې د میټریکه پورې تعلیم مکمل کړی دی او هغې نه پس بیا ما چې کوم کالج او نور یونیورسټي ویلې ده په اسلامیاتو کې ما ماسټرز کړی دی. مې د سایډډ کسانو سره خپل ایجوکیشن مکمل کړی دی. بیا ایم ای ما د پېښور یونیورسټۍ نه وکړه او اوس بیا درس نظامي به ما دې سره کنټینیو خپل ساتلو د درویش مدرسې نه مولانا حسن جان شهید هغې سره د هغې د مدرسې نه زه فارغ شو. ملکړی اوس آنلاین زه خپل کاروبار کوم، زه ویب ډیولپمنٹ کوم، ویب سایټ ډیزاینینګ کوم، هغه جوړوم او د هغې ټریډینګ کوم، مطلب علم او خرڅوم او په دې کې خپل زما ذریعه معاش چې دی نو هغه نن سبا کې دغه ټریډینګ دی د ویب سایټس دې کې زه نن سبا کې خپل دغه کوم کنه لکه جی دا زما روزګار د دې نه ذریعه معاش زما دا دی. زما ته دغه چې دی نو دا دغه ډاکټرز وایي چې دا د نږدې چې کوم ودونه خلک کوي د کزن میریجز د وجې نه زما زه ټول نه اخري یم او ما ته دغه پرابلم وشو نو بل څوک نشته دی. داسې ډېر زیات مشکلات یو خو دا و چې یاره مونږ خپل فیلډ چې کوم زمونږ سلیکټډ فیلډ و یا زمونږ د چوایس والا فیلډ و مونږ نشو سلیکټ کولی. لکه زما نور چې کوم مونږ څلور روریان او دوه خویندې یو نو ټول بای پروفیشن دغه چې دي هغه میډیکل ډاکټرز دي. نو زه د دغه شي نه دغه شوم، لکه ما نشو کولی چې زه خپل فیلډ ایز ا ډاکټر سلیکټ کړم. نور زمونږ په بوکس کې مونږ دپاره سپیشل د بریل سیسټم بوکس وي چې هغه به مونږ دغه کول. ما ته به په سټډیز کې دغه دا و چې پرابلم به دا و چې ما ته به مطلب وایډ دغه نه میلاوېدلو چې ما به خپله سټډیز او دغه ډېر یو لیمیټډ دغه کې مونږ سټډي کړې ده خو ټول زمونږ ذهني صلاحیتونه مونږ به روی کار راوستي استعمال کړي دي چې هغه مونږ مطلب دا دیزي ته ځان لږ ډېر کوشش کړی چې ورسو. مونږ دپاره که تاسو په 100% کې مونږ ته ووایي چې تاسو 1% فیسیلیټیز یا سهولیات شته، هغه د حکومت د سایډ نه وي یا د سپیشل چې کوم زمونږ دپاره ان جی اوز کار کوي یا ارګنایزیشنز کار کوي، اسوسییشنز چې کوم دي، مونږ ته 0.1% سهولیات او فیسیلیټیز هم نشته دی. د یو څو شیانو ذکر به زه وکړم په نورو ملکونو کې. فرسټ اف آل چې کوم ډسیبلیټي الاونس د ډسیبل کسانو دپاره په میلاویږي هغه زموږ حکومت بالکل نه ورکوي ډسیبل کسانو ته. دوی موږ دپاره داسې سپیشل سکالرشپس نشته چې موږ د هغې په ترو باندې خپل د تعلیم نیډز پوره کړو چې کوم زمونږ د بل چې سایټ کوم کس د هغې نه زمونږ ډبل او تریپل زمونږ خرچم په تعلیم باندې کیږي، په ټرانسپورټ باندې، ایجوکیشن د میټیریل باندې. درېیمه خبره مونږ ته داسې یو دغه ادارې نشته چې لکه حکومت په کاغذاتو کې خو ډېرې خبرې کوي. حکومت وایي چې یاره مونږ دوی دپاره لکه ډسیبل افراد چې دا دوی نه مونږ ټیکسز نه الو او دوی سره مونږ ډېر کوپریشن کوو خو د ډېرې بدنصیبۍ د دغه نه مونږ ته یو فیسیلیټي هم داسې حکومت نه راکوي چې یاره مونږ هغې ته مونږ مطلب هغه یوز کړو. زمونږ ټول ماشاءالله والد صاحب هم چې و هغه بای پروفیشن چې و ډاکټر و، بیا هم روریان ټول میډیکل ډاکټران دي، سپیشلیسټان دي، اوس خویندې هم دي. نو د هغې سره به مونږ ته هم ښه مطلب دا دی چې توجه میلاوېده. ډېر سپورټ پکې زموږ د والدینو صاحبانو دی چې هغې مونږ دې ته پرېنښود چې مونږ مطلب دا دی چې همداسې کور کې کښېنو، مونږ ته ډېرې داسې فیسیلیټیز هغوی برابرې کړي
د سکول په لحاظ سره بیا ما حفظ قرآن وکړو په مدرسه کې ما درس نظامی و علم مې وکړو او دغسې چې اوس کوم خپل کاروبار زه کوم په آنلاین د انټرنیټ او د کمپیوټر په ذریعې سره د دې دغې موږ ته موقع موږ ته برابره کړه نو نور معاشره کې چې کوم دی نو زمونږ اکثر لږ د غربت د وجې نه هم دا ډېر کسان پاتې کېږي ګنې ما چې څونه خپل ګرد و نوا کې د ډیسیبل کسان وکتل ډېر زیات د ټیلنټس او د ډېر زیات د دغه خاوندان دي د صلاحیتونو او الله پاک ورته ډېر زیات ښه ذهنونه او ښه دغه ورکړي دي خو هغوی باندې محنت نه کېږي که په دې ټوله معاشره کې داسې کسان دغه کړی شي او دوی باندې محنت وکړي هغه د حکومت د سایډ یا که د سپیشل ارګنایزیشنز چې کوم د ډیسیبل افراد دپاره وي هغې د سایډ نه یا که هر دغه سره وي نو هر فرد به انشاءالله د دې قابل وي چې هغه په بل باندې بوج نه وي او خپل روزګار او خپل دغه خاوند به او بل چاته به هغه محتاج نه وي ژوند چې دی دا یو حقیقت دی دا تیرول غواړي او دا په داسې دغه باندې نه تېرېږي چې په مطلب دا دی چې په لکه هغه ګپ شپ کې اخیستل نه دي پکار د دې لپاره صحیح پلانینګ کول پکار دي د دې لپاره محنت کول پکار دي شارټ کټس چرې هم د یو سکسسفل کامیاب ژوند دغه نشي کېدی ډېر کم داسې کسان چې هغوی ته شارټ کټ میلاو شي یا د فیملي نه هغوی ته یو ښه دغه میلاو شي لکه چې هغوی د ریچ فیملي نه وي نو زمونږ دې کنټریز کې محنت پکار دی او محنت کول غواړي د هر دغه سره چې بل دا دی چې تعلیم په یو ځای کې هم پرېښول نه دي پکار چې تعلیم مونږ په هر ځای کې چې مونږ ته موقع ایون چې مونږ ته یو د ورځ کې یو 10 منټه ټایم میلاویږي چې مونږ په هغې کې جومات ته لاړ شو هلته د جومات د استاد جي نه قرآن پاک یا ترجمه ووایو نو هغه موقع مونږ ته ضایع کول نه دي پکار مونږ ته پکار دی چې مونږ په خپل ژوند کې محنت وکړو او د ځان د یو معاشرې د ښه فرد په حیثیت سره مونږ دغه کو پیش کو او چې بل کس ته زمونږ نه فایده ورسي نو دا به ټول نه غټه دغه مونږ دپاره چې لکه مونږ داسې شو چې بل یو بل کس ته مونږ فایده ورسو او مونږ د چا په کار شو